द ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान स्तासु पे मख की मां दर्ज करो कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोर चवख के पगीब के रावस्तु और कौम टोल वर्तलार तरावत और तपोस को नो बीबी मरियम वर्तसो और ब्या ईसा अलैहिस्सलाम द मोर पगीब के वर्तसो उस द मोर पगीब के माशूम संग खबर उकड़ा न दा खुदाए वेली कचा तदा शुबई चे दगी की माशूम खबर निशी कोले नो दा माना बड़ी चे खुदाए दरो वेली कुरान करीम द खुदाए कलाम और दा बितफसील वाक़या अल्लाह पर कुरान के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करे ज़कर चे कुरान करीम वाई चे द मोर पगीब की चे मोर इशारा उकड़ा से वक्त के ईसा अलैहिस्सलाम तच दिन तपोसु के नागल काल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब दा अल्फाज वर्ता द मोर पगीब क्या हो अजीजान द ईसा अलैहिस्सलाम तरबियत परवरिश मोर कोलो 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 चे जुआन और कौम ते दावत वर कोलो चे तासुवाई चे ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह द कौमों चिकम आदत द नूर पैगंबरान सर तेर शवे हो अग आदत ईसा अलैहिस्सलाम सर दुई ब इनकार कोलो ईसा अलैहिस्सलाम ब इकरार कोलो चे तासुवाई चे ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह नुतासु ब फलाह ब्यामुमई खलास बश चिडर तंगशु और डेर तंगशु ईसा अलैहिस्सलाम दखपले मिशन न मन के देना और दुई मनलाना नुकौम तंगशोस इलाज सोच के तासु ख्याल की तो दुनिया की मुला हो द पैगंबर वारिस पैगंबर चिकन करती तू ना कौम बने कौन बानो अगर कार द मुलाबम या द मुलाम कई नब्या द वक्त हुकूमत जिस वक्त के तंश चिदा मुला चला गया है जिना मकवई शराब मस्कई गला मकवई डाका मकवई रिश्वत मालई मुर्दारे मखरई दसर चलू हुकूमत सरबुल हरबनी 16 एमपीओ दफा पे हो लगे 16 एमपीओ देता हुई चिदी मुला शरंगीजी करेगा और द मुला चिदे द फसाद खबरी करी नतासब द मुला प तारीख के ओ नखाई च मुला चरता द फसाद खबरी करी या मुला द मुल्क दौरानो द खबरी करी मुला चर फसादी नहीं कभी ज्यादा पकीनी लेकिन मुला शरंगेज और फसादी नहीं फसादियान पर हकीकत की उब्दुल
د خدای نه باغیان او د محمد رسول الله نه باغیان دوی تاسو وګورئ نن زمکه او اسمانونه در باندې اوچتي واضح خلیم اسمان تنیولی ټکه او بدر باندې نه راتوي دریابونه در باندې اوچ دا د چا کار دا د هغه خدای کار دی چې چاته تر رجوع شي نو دوبه په ځای رحمت در باندې راوړي دوبه په ځای کرم او مهرباني در باندې راوړي او چاغه ته رجوع شي نه نو دوبه په ځای در باندې د اسمان نور راوړي ژوند به دی وروي ولار به په اور کې اوسېږي به په اور نن تاسو وګورئ د ملک ژوند د خلق اور خزه د لاس اور ده زوی د لاس اور ده لور د لاس اور ده معاشرتی نظام ته چې ګوري د غي د لاس اور ده نن ته اور د پاسه شپې تیرې لګي دواو کوي چې خدای پاک باران کی خدای پاک ولی باران کی ولی کی د سپ بدل کې باران واره رحمان بابا وی په عوض د کم طاعت ورته کړي په عوض د کم طاعت ورته کړي دا نعمت چې په هر شام او هر سحر والله که یو د سو باټینګونو شکریا ته ادا کړي دا نن چې په یو روپۍ یو شکره سره باټینګن دي دا سره باټینګن دي چې تا په 12 روپۍ کیلو خور اوس په روپۍ شکره نه کنه نو د یو سو باټینګو شکریہ والله کتا ادا د یو سو باټینګن خوند او مزه چا سے اٹھا کے روټه ور سره چوکا کی والله کده دې مزه شکریہ تا ادا تکلیف بیا دنیا د پاره د دین او ایمان پرې ہے بل ځکه وی بدلوی پا دنیا دین و ایمان ولی بدلوی پا دنیا دین و ایمان ولی نپوئیگی پخپل سود و پزیان ولی سب برادر باندې شوی کمزور ہے ناتوان خدای درکړه د هر چارې توان دی خدای درکړه د هر چارې توان دی نو ته په هسه ډېر لوی توان کې دي ځان بول ناتوان ولي او بدبخته اکمه مهرباني ده چې پتا خدای نه دا کړی چې زه ته ځان ته ناتوان وې او تزان تا کمزور ہے زما عزیزان و عرض میں داو چی دا اللہ دا حس میں ربانا ہے عوض تا نشی ادا دا حس میں متخم بدل کے چوخا ہے کنا چا اسمان نظر باندے رحمت ہوئی تاسو کړی تاسو وګورئ ملک من حیث الملک مجموعی طور باندې تاسو سال جوړ کړي دا خدای کم بغاوت او ګناه ده چې تاسو پرې خېدا یو ګناه په ملک کې داسې وخایي چې هغه د قوم پرې یو او دی قوم دا ویلی چې دا پلانې ګناه
مونږ زکه نه کوو چې خدای ته خپه کیږي. دا څه به چرته وخایي سوال نه. نو عزیزانو پتش دې نکېږي چې ته خدای باران بدل کی بتم سخه تاسو کړی دي چې تبارات عرض داو چې قوم تنگ شو نو فیصله وکړه چې دا عیسی علیہ السلام مړ کړي. چې فیصله وکړه قران کې راغلي دي کتا سخیا دي وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اللہ فرمائے کہ ماں عیسیٰ علیہ السلام قوی اور مضبوط کرے پہ جبریل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام نے دد پہ ڈیوٹائی کے لگولے کہ دا قوم دت سخفت نہ رسے. مړکوي جبريل عليه السلام مړکوي اما کوټه کې واچو د سړي په شکل کې را و مړکوي اما کوټه کې واچو کوټه کې بند چې کوټه کې بند ک دروازې بند وي هغه د دننه आवाज وکړي او قوما تاسو چې لا اله الا الله عیسی روح الله دا چګي به یا الله دغه په کوټه کې مون پور کې پراتی ول بالکل نه پری دی وجه. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د مرګ تجویز وشو. اوس دا تاسو له اعلی خبره خوان درکې کته انګريز مذهب نه خبره چې انګريز مذهب د عیسی علی السلام په حق کې څه دی یا ستاسو د ملک قادیانانو سیږي قادیانی مذهب د عیسی علی السلام په حق کې څه دی نو بیا به زما دا خبره تعالی خوندر کی چې هو دا خو انګريز مذهبم دروغجن دی او قادیانی مذهبم دروغجن دی خدای یو څه وایي دی او انګريز او قادیانی بل څه تبعنا بیا کوي او چې ته پوری نه انګريز مذهب استاد څه معلوم انګريز مذهب ته پیژنې نه دا پیژنې چې بعض مسلمانان رامنډي کې ویدل ته چوراړای لامه خوښ شوی د دې زماني کا ور سره کی دا سالکان ډیر راځي په دې اسپیټال کې مشن اسپیټال کې عیسایانه کمپیوټر دا زماني کا ور سره کی دا رام ته پښتنو لډر راځي دا تاسو له سوکرا نه چې د انګريز مذهب څه دی د عیسی علیہ السلام متعلق انګريز څه عقیده ده یا اسباب ملک چې کوم مرزایانو سیږي د عیسی علیہ السلام متعلق د دوی څه دا تاسو له څه عزیزانو خپه نشئ په دې ملک یو وګورئ د هر دکان گاکشتا هر دکان کورخه په ټوکرای کې واچوا وی خټکوا او مالګاو سر مرچکه ور سره والا خو چې کوسي ته راو باسي دوله کما شومانه گاکان پیدا شي یو غنټه کې ټوکرای ختم شي ممپلی والا سرک تلوزا دوله کا گاکان گاڑی کې خټکی واچوا خو چې کم سړی ګوره خټکه ببوي راکد وسرا راکد دړای راکد درې سرا کنه امونه لګوا لچې لګوا ځان ته وګورئ او چې تیرېږي چې اخلي سو کمونه علي سو خرمانه علي سبزي لګوا سار با
چزان تلو سوے ام سبزہ والا تبولاری ٹیپر راکا ساگ راکا لگان راکا دا مرم خرابال زوران دیکھا نو بے وقت استا وقت نتیری گی تو اگورا مرم خط 2 گھنٹوں کے ختم شی مرم دا مانا چی مردارا پا دے ملک مردارا تبوے چاہ چنگا خرسا کرے وے یو زیل تلو میخلا و تا کم کرتو ندی چی تاسو ندی کری ما توی چی امیخا خوجی مرشوا مال سنگا مرشوا ویل بس رو غرزیدا چارم پیراخ کا خوجی نبی نتیو نوا مال بیا ویل دنخ ورزوا قصابانو ناغستا نوالی یو لشن من وورا میراورا تیگیر چاپیر میں کیخوا او د زیارت پشپا میں قصاب لور کب چانا مالی ویلا پلانی قصاب آلو کبابی دے مشہور لر لر نداغ کباب ولا خلق رازی ویلا غلا میں ورکڑا آگا کی مکڑا و کبابو کی خرسا سلور کالون شد آگا دکان کباب ما بیان دی خوڑی تاسو پوئے گی مردارا دیکھا کبابو کی قیمت شو پتا سو خورا قصاب خدای والا میں چل 500 روپو میں خواہ اسی اوغر زید پٹو کی ولی تاسو سبلا والی ہے تاسو بے خوئی کر دے قوم سپی د نړۍ وخت په رنگ کې خرڅ کړي سپي سپوی غټ سپی مړ شوی دی سرمنې تیویستی ده او د ګټ سره یې ځوړند کړی دی سیر راکه او 2 سیره راکه د سپي غوښه په دې قوم خوړلې ده بیا سرکاري آرډر وشو چې دا پته ولګېده چې دا خو د سپو قسم په خدای دی چې په دې غوښو کې په تاسو د اسپو غوښې خوړلې شي د خرونو غوښې در باندې خوړلې شي دې قوم نن دومره پرسېدلې مګه دا چارو په چاټۍ کې راوتې ده اره لکای ننی ولی الته لرا کړی دا هغه چاټر ثابت په دې قوم خرڅ شوی دا دی خوړلې دمره پرسېدلې مګي دا څه لکه یو سپیو کوم دا خو د ډېر روپو چاټای نه اوسه توي کمس په دې قوم په ورو کې دمره پرسېدلې د ګډو عمره مګه ورو ټیم کې پریوتی دا آئی لڑا کرد اغا دا غلو ٹیم پتا سخت شد وہی دا چاکلی دا تاکلی تالا دا غلو پا ٹیم کے مگا غرزون کا تا توی کو نراشا پدا مفنی تھی تاسو دا بزرگان چی ناس کی تاسو کن ہر شے فراڈ او دوکا دا دا مولا کار ده ورو کی اختر تراوی ورته وکړي چې دا اختر مونږ یو کړل کا سرسایه راوړي یا خلق ورته خو مونږ یا مخکې کړي یا رستو کړي دا سرسایه پکې چارا واسطه ول ټول او جمع درته تراوی کړی دي ول زګنه واسترا ډیټایم ورپسې ماتو زما ارا پاسه دی ول سرسایه نه راکوي ول نه ول واوري زما دې په خدای قسم چې یو مزمن درته پاو داس کې نه دی کړی ټول مې درته بیا وداس کړی زای خدای بیخ بنیاد ویل ورپسې وکړه جیسے روح ویسے فرشتہ څنګه روحي هغه سي ملائکه راځي خروح لا خیر ملائکه راځي او خراب روح لا خراب ملائکه زما عزیزان عرض داو چې هغه کومه ګناه ده چې موږ په صرفه کړو
چې وسم په برشه چې په کومه ګناه وس نه دی بر اب هم نه کړی ځکه چې زمون وس کې بن تاسو راشي وګورئ دا د سیمټو لوی جنسو والا یو طرف نه قهر نازل دی سیمټو بورای پاتیا او 100 روپے خرڅي بل طرف نه دوی والا امغه رنگ شګه پیدا کړي نیمه بورای سیمټ ته وباسي او دا نیمه پځې نیمه پکې شګه واچي دا څوک دا بلیک مارکیټینګ والا چې اونې شي د دوی ضمانت بیا مونږ کو شپاره سے بیا مونږ دا وګورئ د کمیټې دا ټیکاداران دا وګورئ دا لړۍ او کوسي چې جوړې په ټیکای وای میاش پس دا لړۍ حال وګورئ او دا کوسي حال دغه واسو دغه څه د هر قماش سره د هر عمل سره دغه نه په اخوا چې مونږه نزو نو وسم نشي هغه د پیشو کار چې ګربه مسکین اگر پرداشتے وہ دی پیشو غریبی کچرتا وزر لرلے غریبا پیشو او دی چرتا وزر لرلے نو تخم گنجش از ہوا برداشتے پا ہوا کی بید مارغانو بیڑا تباہ کرے نو زما عزیزانو عرض میں داو چتا پکما خلا ہوئے چه ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منک ورزقنا وانت خیر الرازقین دا پکما خلا دا چه سی در کرید تا دی قابل ہے پل گریوان کیوں گو چې زما خلا د دې قابلیت ده چې زه خدای نه مزید مهرباني عیسی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مشن جاری ساتي تاسو چې څه کوي لیکن پردم بمالا چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسی روح والبس علاج بل نشته مرکودل علاج چې مړ نه دنه مونږ نخلاصي قوم ټول راجمع شو ویل وجه جبريل علیہ السلام راغ ورته سکوي ول مرکوي ورته مرکوي ویل وی خدای دا سو کې چې تاسو کې مشرکم سردار دی ا کوټه ته ورننه وځي او عیسی علیہ السلام درونی سی او بار روبا سی عمر اور سردار پکې وکړ چې وکړه ولزورنه وزوراوي بس او چې سردار کوټه ته نه وته پاس نه عیسی علیہ السلام چتر جبريل علیہ السلام چتر شلولو او عیسی علیہ السلام یې چت د کوټه چت کو او سردار چې دنه نه وته او چراواتو د عیسی په شکل شوی قوم ته وی چې عیسی علیہ السلام خدانه نه نشته قوم ورته وی چې تیر کنه ته عیسی نه والناس نه علم تیر ځکه چې شکل د عیسی په شکل شوی ولكن شبه لهم چې کوم قران کې راغلی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له عیسی علیہ السلام نچا قتل کرے دے نی په صلیب خېجولې دے ولكن شبه لهم
لیکن دوی تا خپل سردار د عیسی په شکل شو سردار رولی نو او مړ کړ خو چې ساتي اوته بیا په خپل شکل دغه ځکه عیسائی قوم ټول ولارو او چې ورته وکړه داسي د خدای زوی خدای را نه وتختولو کنه دغه ځکه عیسایانو کې 12 فرقې جوړې شو 12 مختلف مزاج چې می ګویانه شروع شو عیسی علیہ السلام خو پرې د اسمانونو تلاړ او دوی خپل کې مختلف عزیزانو دغه وخت کې عظیمه ډله د عیسایانو چې وا هغه دا چې داغي دا مذهب چې د عیسی د خدای زوی او خدای مونږ نه وتښتو چې دا د خدای زوی مورې و مورې نعوذ بالله د خدای خزا تاسو خیال را قرآن کریم صفا اعلان کرو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد خدای هغه ذات ته چې دنه څوک پیدا دی او نه دی چانه پیدا او نو ته لپاره څوک مثال شي عزیزان دا سړی ما ته بار بار ګوري نن چنده کیږي او ډېر ثوابي کار د پاره نن به د عام جمعو باندې چندنی لګ ډېره پکار لګ نه ډېره پکار په اخلاص به ورکوي عرض داو چې عیسی علیه السلام متعلق د انګریز مذهب دار چې دا مونږ په صلیب خې جوړل او قتل کړل عام قران وی چې دا تاسو قتل کړي خپل بشر دی عیسی علیہ السلام تاسو نه ده یواش دغه خبره ده چې ستاسو د ملک یو عظیمه دغه اوسېږي چې هغه تقادیانان داغي مذهب دا دی چې عیسی علیہ السلام مړ دی او په کشمیر کې قبر دی عزیزانو عیسی علیہ السلام ته دا قادیانان مړ والی وي مړ ورته ځکه وایي چې دوی خپل مرزا غلام احمد ته عیسی وایي دوی مرزا ته عیسی وایي ځکه چې دا خپل یو شعر دی چې منم مسیح زمان منم کلیم خدا دا د مرزا غلام احمد الفاظ دي منم مسیح زمان منم کلیم خدا منم احمد و محمد کے مجتبی باشد منم مسیح زمان منم کلیم خدا و عیسی د زمانیم ظلما موسی د زمانیم ظلما احمدم ظلما محمدم ظلما مجتبام ظلما دا د مرزا الفاظ نو دوی عیسی علیہ السلام ته مړ ولي وایي ځکه چې دی مرزا غلام احمد ته عیسی وایي دا مړ دی په کشمیر کې قبر دلیل څه اخر عیسی علیہ السلام مروالی باندې څه دلیل خو پکار 2000 کال وشو چې هغه تیر شوی نو 2000 کال مخکې خبره تنن څنګه رښتیا کولې شي په دې دلیل وایي دلیل دې قادیانان وایي چې قران کې راغلي چې عیسی علیہ السلام مړ دی
استاد تبوي چې په قران کې راغلي چې عیسی علی السلام تاسو به وایي کمزې نابو وګوره د درېمې سپاره د اخر په آیات وګوره اس قال الله یا عیسی انی متوفیک یاد کارا وقت پیغمبر چې الله عیسی علیہ السلام ته وی انی متوفیک زتا مرکوم وګوره خدا وایي چې زه مرکوم او د سنیان او مليان وایي چې عیسی علیہ السلام مړ نه دی نو تابه په شش پنځ کې وایي ټوپونه به جوړ کې کله به یو مولا پسې منډي وایي کله به بل پسې وایي چې عیسی علی السلام عمر دې په قران کې لیکلي دی او تاسو وایي چې نه دی دا به وایي کنه به وایي تراپا کې به جوړ ځکه ته پوهې آسان علاج درته د سپینه وړایو بابو بار بار براتلو التم قادیانان دي جی پلانه خبره به ما ورته خو بیا بلوړه غو بل څنګه ته ورته واچول بلارو بیا ما ورته چل کاغه ته وای چې بل تراشي زور سره خبره وینه چې دل تندرازي ما په کنه مال زستاني کوم شم پویل 2 منټه لراشه اوس په دې کې زه تا پویل شم کوم شي باندې چې سلوخ کاله کې ما ځان پوي کړي نازه تا په سلوخ منټه کې په پویل شم یا په 15 منټه کې زه تاسو پویل اوس د عیسی علی السلام تقریبا تاسو ته په دې بل جمعه اگر نه پکې تاسو کوم کې درې خبرې درته یاد وي په دا مخمي او په جمعه دا سرونه در باندې درانه دي ګرمه اغستی کنه جی موږ بوشي او زری به یاره خیر وي بدی وي خیر وي بدی وي کنه دا قول مزاج ځکه تاسو مسله نشته چا علماء د وخت دی قوم ته بیان کړي نه لیکن مسله خو هغه سره په لکه ساتي چې کوم شي سره مینه کوم سره محبت تاسو چې څه کارونه کوئ تاسو وګورئ هغه کې درنه نیم سین فرق نه راځي مجال دې چې درنه خطا شي دکانداری کې 200 قسمه سيزونه دې په دکان کې پراته او درنه سره تاسو کې چې کورکمان شتا نو چې دکان کې وی دکاندار به څه وایي چې نشته خبره کوه سپیغون شتا او دریا شتا او اینجا شتا اینجا تک اډبین درته به اینجا شتا رب دبر کورکمان رب سپیغون رب د تارونو ګور رب دبر ګور رب مسعود لاس تم نه خطا کیږي ټیک د لاس او سترګې او زړه هغه ټوکرای ته منډه وي چې د کومه ټوکرای د شي نامه غاک واغستا لاس ته ورمنډه کوي کنه ورمنډه او زه تانه تاسو کوم مسلمان شتا ته پوهیږي دس چل د هي بچیا ولې ته پوهیږي ایمان شتا اجي ایمان څه ته وي شیخ سنت سے لا اله الا الله لا حول ولا پموس کې فرض او واجب شتا اجي کم دي الله کدي مليان راته نه خدای دا مليان ستا کا پراو او ته د مليانو کا پراو قوم د قوم ته دین دومره سپکوي چې ټول عمر اوریدلی او د مسعود د ټوکرای عمر وخت په کې نه ورکړي دام څه خلق یا دام څه بنی آدم
ما درته عرض وکړو چې سړی به ونه ښایي. هغه ورځ مې یو ډاکټر دوایان یې وګوره 2 لکه قسمه دوایان 2 لکه دوربین په مریض کې دي دوايي وریا دي چې دې د علاج خله کې ورته ترمومیټر کې دي د دې د علاج نبض یونی سي د دې د علاج سترګې وګوري د دې د علاج ٹھیک یو دوايي ته نه خطای تاسو ته وګورئ چې ډاکټر صاحب حج ته تللی و حج ته وتلی حج کې څو فرض دي یرجو الله که پوهېدو خو هلته خلکو راته ښودل هغه سمکون دا د دې قوم دومره د خدای هېڅ شی نه سپکوي لکه ستا په ملک کې چې دین سپک دی مذهب او ایمان سپک دی ځکه چې همیشه سپک شی سره نه یادوي عزتمن شی د هر چا یاد سپک شی خلک نه یاد د دې قوم دین نه یادول دا دلیل د دې دی چې دوی ته دین عزتمن نه دی دوی ته دین سپک کني زب شل کاله په دې منبر دا الحمدلله والناس ټول قران ته بیان کوم او ته بنیات ولی بدل کنیات زما د خلینا یو خبره وزي او خبره بستا خوخی نستا پرب ولی نه لیکلی حدیث بواور او دا ابو هريره غو ایمان بدنی دا حدیث بت کاره څنګه او په دې حدیث بزان خلاصې حدیث له بل ایمان داسي چې ابو هريره څوره جوړ شو چې وګه ویجی له سورہ جوړ وي غږ ولې نه کې چې زوګه ورته یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي کنه مې دروټي پرواشتا نه مې د ناشته نه مې د ملاسته ایمان میں دادے چڑم کاغذ ہے استا حدیث پی لکھلے کے دلے او سترگی دے شپاور استا پہ چہرے انور باندے لگے دلے سترگو میں تاتا کتے او پڑھیں استا حدیث لکھلے کے تو آوری چدا حدیث تے تاسو آئے پہ ایمان دو کرو رزل بتاسو اوری دل حدیث شریف تے حدیث شریف یا حدیث در تیاد دے یو حدیث نو چې شپېته اتیا کاله عمر دې تیر شي او د پیغمبر یو حدیث درته یاد نه نو دا پیغمبر د شفاعت داو په قیامت کې کیا څنګه او ځان بخلاصې څنګه اوس لږ غونډه باس پاتې دی چې قادیانان وی چې عیسی علیہ السلام مړ دی ځکه چې قران کې خدای ویلي انی ممیتک انی متوفیک نو متوفیک لفظ باندې با آینده جمعه کې باس کوم چې دا متوفیک لفظ په عربي کې څه د پاره راځي واخر دعوا